الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. زما عزتمند حاضرین، دا آیات کریمہ نضر ابن حارث چې دا یو ډېر غټ لعین او د شیطان ډېر جوخ ملګری و، د پیغمبر علیه السلام او د قرآن ډېر سخت مخالف و او د الله په باره کې به داسې خبرې کولې، پیغمبر ته به ډېر سخت نازیبا الفاظ استعمالول، د الله په باره کې به داسې سوالونه کول چې الله شته نو موږ ته ځان ولې نه ښیي، چې موږ یې ووینو موږ سره ملاقات وشي او موږ سره په خپله خبره وکړي. نو دا د هغه په باره کې دا آیات کریمه نازل شوی دی، لیکن د دې حکم د هغه پورې مختص نه دی بلکې حکم عام دی. په هر دور کې په هر ځای کې هر څوک چې دغه رنګې عمل کوي چې د الله او د الله د رسول مخالفت پکې وي نو د هر هغه کس لپاره دا وعید دی او د هغه لپاره نه دغه عذاب
او دا ویل هغه چې آیا قیامت راځي نو دا قیامت خو په مخه تاسو وای اخر دا د دې دراتلو سو د غشتا کنه راځي ولینا نو الله جل شانه فرمایي چې څوک د دا هغه کسان د خلقنا چې د الله مبارکي بغیر د پوینا بغیر د علمنا بغیر د سمجھ بوجنا جګړه کوي بحث مباحثه کوي او خلق خپل چال کې او خپل دغه کې راول ستل غواړي نو دغه کس اصلي کې د شیطان مردود داغه سرکشه شیطان ملګری دی داغه تابعدار دی داغه پیروکار دی داغه ملګری دی او داغه کار څه دی او دا خبره د الله تر طرف نه مقرر کړی شوی دا داغه د پارنا انه من تولاه فانه يضله ويهدي الى عذاب السعير څوک چې داغه ملګری شو چې هغه خپل دوست جوړ کو او داغه مرګرستیاي اختیار کړلا فانه يضله نو دا شیطان بده گمراه کوي او هغه ته بلار خیدا هغه عذاب طرف ته چې هغه سوزون کې عذاب دی چې جهنم ته دا خبره دا چې کله د غیر دینو یو کار ته تا خو ویل چې د دین په معاملې کې وو هغه تا وختلو غوړه دکړو نوستا حشر بداغي سره وی داغي سره بتا پاسه داغي پټولي کې بتا حاضری کوي یو دغه واقعا لیکلی دا چې په ډنمارک کې یو زنانه وا هغه زنانه نور څه خدا څخه خاص اعمال نه وو او کله چې په بانک کې دنه دا وړې په خاموشۍ باندې بانک اورېدو بانک ته ډېر متوجه وا او په ډېر ذوق شوق سره د بانک اورېدل کول دغه رنګ په مکه مکرمه کې د اغه یو کس ته کړه دې زده برال خواغه یو خبره دا وکړه شیرازاد عیسایانو دا مذهب دې دا ډېر خبره دا ډېر خده ځکه چې دیو کورواله وکي نو بیا د لامبل واړو څه پروا نه کوي غسل نه کوي غسل پکې نشته زموږ خدا مصیبت ته چې خامخا غسل وکړي نو دا غي دی عمل ته هغه خو ویل او کما چې زمنګ په شریعت کې داغه د پاره نا کما طریقې کارو هغه داغه په ذهن کې ناقصه کمزوري او بیکاره وګرځي صرف دغه خبره وا چې آیا د هغه په دې مذهب کې داغه په دین کې دا غسل نشته دا ډېر اساني ده مطلب دا رہے چې داغي دی عمل ته د وفقسید هغه عمل ته د خویل د پړکی د په ذهن کې دا عمل خخکار شو کوم عمل کوم حکم چې زمنګ په شریعت کې مونږ ته الله او د الله رسول کړه دې هغه ورته ناقصه او کمزوره بیکار
څه زمانہ بعد دا سړی مړ شو او د مکې مکرمې په قبرستان کې ښخ کو. د مکې مکرمې په یو قبرستان کې ښخ کو. بیا د هغه ځای یو کس راغلی او داغه معلومات یې وکړه. داغه کس یاره دا سړی دلته و اوس څه شو؟ نو چا ورته وویل چې هغه مړ دی او دی خبر دی. قبر یې چې ولټاوه، قبر یې چې څنګه ولټاوه ویې کتل نو په هغې کې زنانه پرته ده، لاش د زنانه پروت دی. حالانکه هغه خو نارینه و، دې قبر کې نارینه ښخ کړی دی. بیا د هغې هغه کس وویل چې بهی دا زنانه چې کومه ده دا په ډنمارک کې زما په ګاونډ کې دی نوم دی، دی کور دی، دا ټول هغه هر څه ورته معلوم. دا زنانه خو هلته مړه ده، هلته یې ښخه کړې ده. او دلته تاسو وایي چې مونږه فلانې ښخ کړی دی او اوس چې مونږه قبر کولاو کو نو په قبر کې دننه د هغې زنانه لاش دی چې کومه زمونږ په ګاونډ کې وه، زمونږ په ځای کې وه، ما پېژندله، زمونږ سره خو واقفیت یې و. دا لاش د هغې زنانه دی. بیا چې کله هغه کس لاړو هلته تپوس وکړو چې تاسو دا پلانې زنانه کم ځای ښخه کړله؟ نو دی خبر دی. چې هغه قبر یې ولټاوه په هغې کې هغه نارینه چې کوم په مکه مکرمه کې ښخ شوی و د هغه لاش هلته پروت او د هغې زنانه لاش هغلته راغلی. نو دغه رنګې چې څوک د دغه خلکو چې هغه غیر دینه دي، غیر مذهبه دي، د هغې عمل، د هغې کارکردګي، د هغې د دین، د هغې د مذهب یو خبره تا غوره کړه، تا خوښ کړه، نو ستا حشر به د هغو سره کېږي. بلکې حقدار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د یهودو د نصاراو په هره معامله کې مخالفت کوئ، د هغې خلاف چلیږئ. کومه د نیکۍ او کار هغې په نیکۍ په نیت کوي نو هغه که حقیقت کې نیکی وي او د نیکۍ کار وي نو هغه که فرض کا لکه روژه شله که هغه یوه ورځ روژه نیسي نو روژه خو ښه عمل دی، د ثواب دی. زمونږ خپله زمونږ پیغمبر او زمونږ الله مونږ ته د هغې حکم کړی دی. نو هغه چې یوه ورځ روژه نیسي نو تاسو به دوه نیسئ، که هغې دوه نیسي تاسو به د هغې صرف دومره به کوئ چې په نیکۍ کې به د هغې دغه کوئ چې هغه څومره کوي د هغې نه به زیاتوالی کوئ او کموالی به نه کوئ، چې د هغې سره ستاسو موافقت او مطابقت را نشي. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے خلقو پدې کې که هغه مسلمان دی، که هغه یهود دی، که نصارا دی، که مشرک دی، که هر څومره دغه سره تعلق لري، دې ټولو ته الله رب العزت علی الاعلان فرمایي اے خلقو واورئ، ان کنتم فی ریب من البعث، اے خلقو که چېرې ستاسو شک وي د قیامت پر راتلو کې، د قیامت پر راتلو کې ستاسو شک وي چې آیا دا نشته دی، دا موږ تش هغه موږ یروي او دمکاوي یم، نور نه قیامت شته دی او نه د قیامت راتله شته، دا شک هم وي
او یا دا وایي چې کچره دا راځي نو دې کې به زمونږ هم صحیح اختیار چلیږي، زمونږ به کې هم سوس دس چلیږي، نه هغې کې به د هیڅ چا نه چلیږي. نو تاسو دې ته وګورئ انا خلقناکم من تراب چې تاسو ما د خاورې نه پیدا کړئ، ما د خاورې نه پیدا کړئ چې هغه آدم علیه السلام ته اشاره ده چې د هغه تخلیق د خټې نه شوی دی، د خاورې نه شوی دی، او باقي دا ټول انسانان چې دي دا د هغه الواد دی. نو هغه ابتدایي خلقت ته په دې کې اشاره ده چې ستاسو ابتدایي خلقت پیدایش د څه شي نه شوی دی؟ د خاورې نه، د خټې نه. بیا د هغې نه بعد چې کله ستاسو وجود قایم شو نو بیا د هغې طریقه دا چې د نطفې نه ستاسو پیدایش کیږي. دغې ته وګورئ، دې ته وګورئ چې الله د نیس نه حسد کوي چې د سره نه نقشه شته، نه وجود شته، او نه څه د هغې رهنما بل شته چې هغه ته وښیي چې داسې جوړ کا، دا داسې جوړ کا، دا داسې وکړه، دا داسې وکړه. خو بس دا د الله خپل خلقت ته، دا د هغه خپل صنعت ته، خپل کاریګری ده، خپل د هغه کار دی چې څنګه کوي. ثم من علقة بیا د یو د تومله شوي یینې نه، ثم من مضغة بیا د غوښې د یو ټوکړې نه، مخلقة و غیر مخلقة، بعضې صحیح سلامت او بعضې ناقصه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل کہ اللہ جل شانہ سلوے خرد و پورے مادر رحم کے دا نطفہ ساتی دا سلوے خرد و نباد بیا دا غینا سلوی خرزو پوری دا غینا یینا جوڑا شی اغا توملا شوی ٹینگا یینا دا سلوی خرزو نا بعد بیا دا غینا غوخا جوڑا شی بیا دا غینا اڈگی جوڑ شی اغیتا بیا غوخا والا استولی شی پا دا ٹیم کے کما فرشتہ چې دا هغه په خلقت باندې، دا هغه په جوړولو باندې، دا هغه په سازولو باندې، دا هغه په وجود کې راوستلو باندې مقرر ده. سلور تپوسا کوي هغه د الله نه په دغه وخت سلور تپوسا کوي. یو دا تپوس کوي چې الله دا ستا په دغه کې ستا د طرف نه د روغ سالم جوړېدل مقدر دی او کنا. کہ اللہ رب العزت ورته فرمائی چې نه دا مقدر ندی، نو هغه بیا نه پاتې کېږي، هغه ضایع کېږي، غورځېږي، رحم کې هغه نه پاتې ناقص. بیا ته دا تپوس وکړي چې آیا دا مخلقه دی، یعنی کامل انسان جوړېدل مقصد دی، مقدور دی، تقدیر کې شته؟ ورته وایي بیا ته څو تپوسه کوي چې دا زنانا که نارینه. بیا ته دا تپوس کوي چې د ده عمر څومره دی، عمر یې څومره ولیکلی شي، د ده عمل څه دی، عمل به څه کوي، عمل به څه کوي، کوم ځای به مري، د څه نه به مري، خوراک کې څومره دی، څومره به خوري، او دی شقي دی که سعید دی، نیک بخته دی او که بدبخته دی.
نیکبخت هغه دی چې هغه په الله او د الله په رسول د الله په کتاب د الله په احکام باندې ایمان راوړو او په هغې قایم دایم پاتې شو دا سعید دی دا نیکبخت دی او کوم چا چې د هغې څه پروا ونه ساتله په هغې کې ته کمی راغلو په هغې کې ته نقصان رالو نو دا بدبخت دی دا تبا دی او هلاک نو دا څلور خبرې په دغه ټیم کې دا فرشته د هغه نه تپوس کوي نو الله رب العزت چې په نورو سودونو باندې ستاسو علم کار نه کوي ستاسو ذهن کار نه کوي ستاسو نظر کار نه کوي نو د خپل تخلیق ته هم وګورئ ستاسو دا تخلیق د څومره خسیس او د څومره ذلیل او بیکاره شینه شوی دی چې هغې نه زیات پلیت او زیات خسیس او بیکاره بل څه شی نشته یو سړی راغی یو بزرګ لا یو ولی دی پیر دی هغه پیر ته وایي چې یاره زه ستا مرید جوړېږم مالا وظایف راکا او ما خپل مرید کا چې زه ستا په مریدۍ کې یم او تزکیه نفس مې وشي او دا وشي دا وشي دا وشي او ډېره خبره خو یو خبره ده د هغې نه وړاندې ته دا کار وکړې هغه ورته وایي چې بلکل به کومه چې د پیر صاحب څه حکم یې منم به وای دا وکا ته لاړ شه وګرځه چې کم شی تا ته ډېر زیات پلیت ښکاره شو ډېر زیات پلیت شی تا ته ښکاره شو کومه ګنګي چې کومه زیاته پلیته وه هغه ماله راوړه او چې دا د پیر صاحب دا څه مطالبه ده دا هم څه خبره ده انسانی فضله چې کومه ده انسانی دک او دسماته چې دی د دې نه زیات بدبو یا بل څه نشته د دې نه زیات ګنده بل شی ماته نه ښکاري خو زه دا به بند کړم او ویې بېسم هغه چې څرنګې ورغلی او په دې نیت باندې دې ګنګۍ ته ورنږدې شو چې دا زه په یو څه شي کې را بند کړم او خپل پیر له ویسم چې د هغه مطالبه سر شي هغه ګنګي ورته الله ګویا کړه ورته وایي چې ته څه کې وایي زه دا کومه زما پیر ما ته دا خبره کړله چې مالا په دنیا کې چې کم ګنده شی دی هغه شی راوړه نو ستا نه بل ګنده شی ما ته په نظر کې ذهن کې نشته دی تا وړمه نو هغه ورته وایي چې ته تېروتې زه خو هغه پاک رزق ومه هغه پاک رزق ومه چې په ډېر محنت او په ډېر مشقت باندې په ډېر مشقت باندې به تا ګټلمه او په ډېر محنت او محبت سره به تا زه سنبالولمه هغه رزق ومه او په ډېر شوق باندې او په ډېر مینه باندې به زه تا خوړم لیکن ستا په دې خېټه کې د دننه کومه مشیندري لګېدله کوم څه چې دي د هغې سره هغې ته چې زه ورسېدمه زما هغه رنګ بدل زما بوی بدل زما حیثیت بدل زما هغه هر څه وضع قطع څه چې هغه هر څه بدل شو لیکن اوس دې ته وګوره ته چې سارا ته لاړ شي ډک او دسماته وکړي نو څه چل کې په څه پاکېږي وایي چې درې لوټې په ځان پورې راکاږم پاک شي وایي بیا چې مونځ کوي مخ خلاص وي زما د موټو پورې
اخ پیوی زما په سر مسو کما نو اداره ته وایا چې تا معنی کله غسل واجب شي په کوم طریقه باندې نو هغه څنګه کیږي په لوټو مګلو باندې نکی سکه سو پوری تا لامبلی نه سو پوری تا غسل نه کړه ته کمه مادینه چې ته پیدای هغه یو دومره معمولی نطفه معمولی ساس کې ستانه خارج شي لیکن پتا باندې غسل واجب شي چې سو دې لامبلی نه موز نشي کوله قرآن نشي تلاوت کوله جمعات ته نشي ورننوتله دا ټول هر څه پتا باندې من دي ته اوس خپل دا فیصله وکا ته خپل دا فیصله وکا چې زما وجود چې د سشي نه راغله ده آیا هغه زیات پلیت ده او کنا چې ستا وجود د سشي نه راغله ده هغه زیات پلیت ده په دغه ځای کې دغه ذهن دغه شو چهره واقع چې زما چې کم تخلیق د کم شي نه شوی دی دا ډیر خسیس دی ډیر پلیت دی ډیر ناقص شی دی دومره پلیت دی چې تر څو پورې ما غسل نه کړی ما لمبلی نه وي ځان مې خپا کړی نه وي نه قرآن ته لاس وروړی شمه نه تلاوت کولی شمه نه د الله ذکر اذکار کولی شمه نه جمعات ته د خدای کور ته ننوتی شمه او دغه رنګې دا ټول نه طواف کولی شمه وغیره وغیره دا ټول چې څومره دغه دي دا ټول په ما باندې منع هغه ته پته ولګېدله هغه دغه دګي نه راغی ورته وایي چې پیر صاحب ته چې ما حقیقت خپل معلوم کو حقیقت ما ته معلوم شو او دا نصیحت ما ته د ګنګۍ نه حاصل شو هغه ګنګي چې کوم وا هغه ما ته دا نصیحت را کو زما حقیقت ما ته چې کوم دینو ډاګی تا کو زه اوس پیا شوما چې زما حیثیت هیڅ شی نشتا اس نه ده زه دا قسمه زه ډیر بیکار یم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لدې لپاره چې تاسو ته دا ښکاره کړی شي تاسو ته بیان کړی شي واضح کړی شي ونقر في الارحام ما نشاء چې څومره پورې رحم مادر کې د مور په دې رحم کې ستا اوسېدل او ساتنه غواړي هغه رنګي هغه مودې پورې هغه الله ساتي چې هغه مقرر معاد دی وخت هغه پورې چې 9 میاشتې دي 10 میاشتې دي ثم نخرجكم طفلا بیا یو داسې چینجي په شکل کې یو معشوم چې نه د پلاسو کې طاقت شته نه د پخپو کې شته نه خبرې کولی شي نه پس خبره باندې پوهېږي بیا محتاج هغه مور پتا مې ربانه کړله چې ستا ربوبیت کوي ستا چې کوم دی پالنه کوي ستا کفالت کوي ستا خدمت کوي او تا ساتي او تا هغه پیدر کوي او څه کوي او څه کوي ثم لتبلغوا اشدکم بیا د هغې نه بعد ځوانۍ ته ورسېدې دا ټول مراحل چې په تا څومره تېر شوي دي دا مراحل ستا نه ټول هیر نه دې دغه مرحله یاد ده چې زما یو نطفه ومه د اوبو یو ساس کې ومه بیا د هغې نه وینه جوړه شوه بیا د هغې نه غوښه جوړه شوه بیا وغیره وغیره بیا زه داسې پیدا شومه سا به مې اخیسته سترګې به مې غړولې ښه لیکن نه په خپله مې څه خوړی شو نه مسکی شو نه مې څه خپل څه حفاظت کولی شو هغه هم د مور او د پلار او د نورو
خپلوانو په ذمه و. دا خبرې ته ټولې هېرې شي. ای بای دا خو د ځوانۍ په مستۍ کې دی، پرېږده ځوان دی، ځوانۍ کې دی، څه به کوي. څه عمر د لاړ په بچپن کې په ماشوموالي کې تېر شو، ماشوم دی مړه، ماشوم دی مړه. او څه عمر بیا وایي ځوان دی، ځوانۍ کې دی، د ځوانۍ مستی ده، د ځوانۍ حالت دی. خوب پرې زیات دی، پرېږده چې ودی مه را پاڅوه، مانځه ته مه را پاڅوه، دې ته مه را پاڅوه. هغه ځواني چې کومه ده هغه هم زموږ دپاره نه یو لعنت او یو عذاب جوړ شو. هغه ځواني هم یو عذاب یو لعنت جوړ شو چې په کومه ژوند کې، په کومه زندګۍ کې، په کومه ځای کې چې د انسان په اعمالو کې د الله تابعداري او پیروي نه وي، نو دا یو لعنت دی، دا ذلت دی. نو دغه ځواني ستا په ذلت بدل شوله. ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر. ځینې پکې داسې وي چې په بچپن کې په ماشوموالي کې چې سترګې غړېدلې نه وي یا غړېدلې او استعمال شي. ځینې بیا داسې په مراهقت کې، ځینې په ځوانۍ کې، ځینې په مختلفو حالاتو کې. ځینې پکې داسې وي چې هغه ارذل العمر ته ورسېږي. ارذل العمر هغه دور دی، هغه زمانه ده د یو انسان د ژوند چې په هغې کې د هغه عقل، د هغه شعور کار پرېږدي. لکه څنګه چې ماشوم دی هغه په دې نه پوهېږي چې دا زما د خیر دی، دا کار، دا خبره او دا شی فایده دی او که نقصان دی. دغه رنګې د هغه عقل او شعور هم دغه نه لاړ شي. نو دا درې مرحلې دي د دې. د الله احسان ته ګوره، د الله مهربانۍ ته ګوره. یو دا چې کله د یو انسان عمر 40 کالو ته ورسي، خو څنګه دا زمونږ د عمرونه، زمونږ نه، دا نه، چې هغه په 40 کاله د هغه په اسلام کې وي، صحیح مسلمان وي، صحیح د الله په کتاب عمل کوونکی وي او 40 کاله وشي، نو هغه الله رب العزت د څو بیمارونه، د 3 بیمارونه محفوظ ساتي. په هغه باندې به په ژوند کې 3 بیمارۍ نه راځي. یو به په هغه باندې لیونتوب نه راځي، لیونی کېږي به نه، چې دا یو ډېره ګنده او پلیته بیماري ده. سړی د خپل عزت او د خپل حیا نه بالکل ناخبره کېږي. بله د برس بیماری ده، برس ده، وجود یې ټول دغه شي ده، څه ورته وایي سپین شي او پوټک ورته وي. دریم چې کوم دی نو جذام دی. د دې 3 بیمارونه به الله د محفوظ وساتي. خو شرط پکې څه دی؟ تاسو ته مخکې ما وویل چې شرط دا دی چې دا کامل مسلمان وي. په اسلام کې د 40 کاله تیر شو، نو الله به د دې 3 بیمارونه محفوظ ساتي. دا څه زما وینا نه ده، دا چېرته څه دغه وینا نه ده، دا د الله د پیغمبر وینا ده، د الله د پیغمبر وینا ده. او کله چې د عمر 500 کالو ته ورسیږي، نو الله جل شانه د سره حساب کتاب سپک کی. حساب کتاب کې د سره سپکواله پیدا کی، نرمی وسره پیدا کی، د نرمۍ سلوک سره پیدا کی. او کله چې د عمر 80 کالو ته ورسیږي، نو د هغه رجحان، د هغه توجه، د هغه مینا او رغبت الله خپل ځان ته راواړي، خپل ځان ته راواړي. د هغه بل څه سره مینا محبت دا نوی. شرط پکې دغه کم چې ما تاسو ته وایو، دا شرط لازمي چې کامل مؤمن مسلمان وي.
او کله چې دا اویاو کالو ته ورسیږي نو د اسمان مخلوق چې څومره دی ټول د سره محبت کوي د اسمان ټول مخلوق د سره محبت کوي او الله جل شانه هغه ته فرمایي چې تاسو سره مینه وکړئ محبت سره وکړئ او مینه محبت کې خامخا د هغه ډېر قدر وي عزت وي مدار وي او کله چې د عمر اتیاو کالو ته ورسي ګوره دا د الله جل شانه زموږ سره څومره احسانات دي څومره مهرباني دي څومره په موږ باندې د الله هغه شفقت او پیرزو ده لیکن دا زمونږ بدبختی ده چې د الله جل شانه د دې مهربانو نه موږ هیڅ فایده واخیستله کله چې د عمر اتیاو کالو ته ورسیږي نو الله جل شانه د حسنات لیکي نیکی لیکي او بدی پریږدي دا نیکی لیکي په فرشتو باندې چې د نیکی لیکي او بدی الله جل شانه په موږ باندې څومره مهربان دی څومره زموږ سره نرمي کوي او څومره په موږ باندې مهرباني کوي لیکن دا زمونږ بدبختی ده چې داغه د دې مهربانونه داغه د دې کرم نوازونه موږ څه خیر او فایده وانه غوښتله نو دا ارذل الامور دا یو داسې زندگی دا داسې جن دی چې پیغمبر علیه السلام دا غینه امان غوښتلی دی چې الله ما ارذل الامور ته فاطمه کې ارذل الامور دور ته ما ونه ساتي دا هغه دور دی چې د انسان چې کومه جوهر دی په انسان کې چې هغه عقل دی شعور دی هغه د دنه بالکل مفقود شي ورک شي ختم شي عقل کار نه کوي شعور پکې کار نه کوي نو دا یو ډېر ذلیله ډېر دغه ژوند دی نو د دې نه امان غوښتل غواړي نو ځینې پکې داسې وي چې هغه دغه وخت ورسیږي د پاک د ناپاک د ښې د بدې د هیڅ تمیز دغه سره بیان نه وي دا ارذل الامور د دغې نه دی الله محفوظ بچ وساتي او دا څه چې هغه ته معلوم وو څه چې ورته معلوم شوي وو د هغې نه بعد دته هیڅ څه پته نه لګېږي د ډېر څه یاد کړي وو دله ډېر څه ورتله لیکن دغه عمر ته چې ورسېد هغه هر څه تیر شو او په هیڅ بیان نه پوهېږي خبره ورته کوه هغه د هغه ذهن کار نه کوي د هغه عقل کار نه کوي د هغه فکر کار نه کوي نو الله جل شانه دا یو د انسان تخلیق دا یو مثال یې موږ ته راکو دویم بیا د ځمکې چې دا ځمکه وچه کلکه او شاړه وه او غیر آباده وه چې الله په هغې بارانونه وکړل او هغه تر و تازه جوړه کړله دغې ته وګورئ دا د الله کارکردګي ده دا د الله صنعت دی دا الله کوي کولی شي نو ستاسو دا دوباره ژوندي کول الله ته ګران دي دا اوس په دې وخت کې دا څونه مودې وشوې سوکړه ده او موږ خو په خپله څوک نه دي دغه شوي په ډېر ځایونو کې خلکو نه اورم چې استسقاګانې وشولې ډېر سوالونه وشولو ډېر دغه وکړی شو لیکن چې د الله مرضي نه ده نو چا پې طاقت شته زور شته چې باران کې وکړي هیڅوک نشي نو دا د الله خپل طاقت دی خپل قدرت دی الله دې زموږ نه راضي شي او الله دې زموږ نه د نیکۍ اعمال صادره کړي او موږ دې الله صحیح مؤمنان او مسلمانان جوړ کړي او الله دې په موږ باندې په دواړه جهان کې رحم وکړي